السلام علیکم. څو میاشتې مخکې د کې پی کې حالات چې کوم دي ډېر زیات خراب سوي دي. کې پی کې چې کوم شمالي علاقه جات دي هغه چې دهشتګردي یو لهر ارچک سلی ده او دغه دهشتګردي له وجې نه عوام چې کوم دي ډېر زیات خوفزده سوي دي، ډېر زیات پریشان سوي دي. کې پی کې چې کوم سیاسي صورتحال دي هغه ډېر سره پیچیده دي. نو دغه ټولو حالاتو حل کونې دپاره کې پی کې اسمبلی چې امن په نام باندې یوه جرګه سره سلې او دغه جرګې چې حکومتي چې چوره ادارې دي، سیاسي چې چوره کارکنان دي، سماجي چې چوره رهنما دي، ټولو دغه چې شرکت کړی. دغه امن جرګې صدارت چې کوم ده فیصل کریم کونډي په خپله کړی چې کې پی کې گورنر ده. بیا چې کوم ده سهیل افریدي د کې پی کې وزیر اعلی هم شرکت پکې کړی ده. جرګې چې هلته چوره خبرې سلې دي ټولې د امن په باره کې سلې دي، په امن باندې دو ډېر زور سره ورکړی و. نو فیصل کریم کونډي په خپل تقریر چې فرمایي چې کې پی کې اسمبلی سپیکر چې کوم ده دغه نه دا ګزارش ته چې دی د امن په نام باندې یوه کمیټۍ جوړه کړي او چوره سیاسي کارکنان دي د هغه چې شمولیت وکړي. دې مقصد به دا وي چې کې پی کې چې کوم ده اول امن راشي. بیا دویم مقصد به دا وي چې چوره نوجوان نسل ده دا په روزګار شي. دریم مقصد به دا وي وفاق او دغه صوبې په منځ چې کوم اختلافات دي دا چې سره ختم سي. نو که چیرې په دغه باندې امن نه وسي مخته کیدای سي حالات نوره خراب سي. نو بیا چې کوم د موږ به ډېر زیاته سره پریشانه یو. د کې پی کې وزیر اعلی سهیل افریدي خپل تقریر چې دا وویل چې زه بار چې کوم د امن خبره کوم خو څه کسان داسې دي چې هغه ته د خبر چې کومه ده امن ټکی چې کوم ده دا ښه نه په لګي. دو دالته امن راولی اپریشن تر باندې او اپریشن سره چې کوم ده امن نه راځي. امن به راځي په تعلیم سره، امن به راځي معاشرې چې په انصاف سره، او امن به راځي چې معاشرې چې چوره نوجوان نسل ده دا په روزګار سي. دا امن چې کوم ده دالته راوستون چې کوم دي دا د صرف یو پارټۍ کار نه ده بلکې موږ چوره سیاسي پارټۍ چې یو دا خپله منځ اتحاد سره وکړو پسه به دالته امن راځي. دا جرګه چې کومه ده دغه 5 نکاتې ایجنډا وه. اولنۍ نکته یې دا وه چې د اسمبلی کوم سپیکر ده دی د امن په نام باندې یوه کمیټۍ جوړه کړي او هغه چې چوره پارلماني رکن دي د ټول دغه چې شمولیت وکړي. دویم دا و چې وفاق او فوج چې کوم ده او دغه ادارې چې کومې دي دغه صوبې والې دو دې خپله منځ سره چیني او یوه حکمت عملي دې پیش کړي. دریمه نکته یې دا وه چې د کوم افغانستان نه اسلحه راځي پاکستان ته په دغه باندې دې نظر وساته سي. څلورمه نکته دا وه چې د کومه دهشتګردي کېږي دغه لپاره ټولې سیاسي پارټۍ چې کومې دي دا ټولې خپله منځ اتحاد سره وکړي. پنځمه نکته دا وه چې چوره نوجوان نسل ده دغه لپاره د پروګرامو انتظامات وسي او دو ذهنونه چې کوم دي دا د امن طرف ته چې کوم ده بدل سي. نو په دغه باندې چې کومې دي دغه جرګې چې خبرې وسلې تاسو چې وایو امن به راشي که نه به سي رای. دا جرګه چې کومه ده دا به د امن بنیاد جوړه سي که نه به سي جوړه. نو که چیرې دغه صوبې چې امن راوستول غواړي او یا چې امن دې راشي نو دوه سوالونه چې کوم دي په دغه باندې د ډېر فوکس سره وکړي. اول دې دا حل کړي نو انشاءالله امن چې کوم ده دا به بیا خپله دغه صوبې چې کوم ده قایمیږي. اولنی سوال دا ده چې کوم موږ پړوسي ملک ته افغانستان دغه سره تعلقات چې کوم دي دا دې ټیک کړه سي. بار فوج دا وایي، بار حکومت دا وایي چې چوره ټي ټي پي چې کومه ده هغه پناهګاهې چې کومې دي په افغانستان چې دي. اوس د افغانستان باندې ډایرکټ خو حمله نسې کوی. ته که دا غواړې نو ته به د سره مذاکرات کوې. په مذاکراتو ترو به ته دا ټي ټي پي چې کومه ده دا ختموې، دا به افغانستان نه باسې. که ته چیرې د باندې حمله وکړې نو دای چې کومه ده خود مختاره ملک ته نو دای به تا باندې حمله کوي نو د او تا په منځ چې کوم ده جنګ به راځي. بیا افغانستان چې کوم ملګری ده انډیا ده، انډیا یې موږ دشمن ده. انډیا دا غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات چې کوم دي دا د همیشه دپاره سره خرابي. دویم سوال دا ده چې چوره سیاسي پارټۍ دي په دغه صوبې چې دو چې خپله منځ سره یو ځای سي. سیاسي چې کوم اختلافات دي په خپل ځای باندې خو امن پاره د دو چې کوم ده سره یو ځای سي نو دو په منځ چې کوم سیاسي اختلافات دي دا به ختم سي او اتفاق چې کوم ده ډېر برکت ده. نو امن چې کوم ده انشاءالله بیا به دغه صوبې چې راځي خو که دو چیرې په یوه ځای باندې سره
بیا امن چې کوم دا اپ په خبرو باندې نه راځي بلکې دغه خبرو باندې به ته عمل کوي پس به دغه صوبې چې کوم دا امن راځي. نور زه تاسو نه اجازه غواړم ملاوي شو په بلې ویډیو کې. السلام علیکم.